د کابل ښار په خیرخوا سوداګریز مرکز کې بیروت رستورانت نوې څانګه پرانیسته. دغه نوی رستورانت د نړیوالو معیارونو سره سم بېلابېل خوندور خواړه تیاروي چې په ښو امکاناتو سمبال دی او د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان ښکلی او په زړه پورې چاپیریال هم لري. بیروت رستورانت د کابل ښار په یوه مهمه سیمه او په نړیوالو معیارونو برابر خیرخوا سوداګریز مرکز د ودانۍ په لومړي پوړ کې فعال شو. که درته ووایم په افغانستان کې دا رقم د هوټل نه دغه چې دی په برانډونه شته دي. په خارج کې یوه څانګه دلته اوس افغانستان کې فعال شوی دی، بیروت په نوم باندې دی. ټول امکانات لري، هر څه لري، څه رقم خوراکونه چې وښیي د خارج په سویې باندې خوراکونه دلته لري. رستوران بیروت با اشتراک سرمایه‌گذاران داخلی و با سرمایه‌گذاری انگفتی به منظور غذاهای متنوع، فرهنگ غذاهای متنوع افغانستان و سایر فرهنگ غذاهای کشورهای اسلامی احداث کرده. رستوران بیروت تلاش میکند تا غذاهای با کیفیت را متفاوت از سایر رستوران‌ها برای همشهریان خود تهیه و تقدیم نماید. د سروې له مخې افغانستان 80 میلیارډ ډالرو ته ضرورت لري چې په ښو باندې ودرېږي، چې په هغې کې بانکونه شامل دي، په هغې کې سړکونه شامل دي، په هغې کې بټ او دا د اوبو ماټول شامل دي. دا څوک کوي؟ دا به تاسې کوو، دا تاسې تاجران یې. خصوصي سکتور دپاره دلته د کار زمینه باید برابره شي چې څنګه موږ کولی شو پانګونه وکړو. نظام برای تأمین امنیت، برای آسایش تاجر و سرمایه گذار کار میکنه، اما این سکتور خصوصی و سرمایه گذار و تاجر است که چرخش اقتصاد کشور به چرخ میاره و به دوران میاره، هم اشتغال زایی میکنه، هم زمینه کار مساعد میکنه، خدمات عرضه میکنه و هم برای نظام خود یعنی کمک میکنه و تقویه بنیه مالی برای نظام خود میشه. خیرخوا سوداګریز مرکز د کابل ښار تر ټولو نوې او عصري ودانۍ ده چې د ترکیې او دوبۍ هیوادونو د ودانیو په شان پر پرمختللې توګه جوړه شوې ده او بېلابېل الکترونیکي وسایل پکې پلورل کیږي چې د بیروت رستورانت له فعالېدو سره دغه سوداګریز مرکز نور هم د ښاریانو لپاره په زړه پورې شوی دی. مدرن‌ترین هتل است و غذای بسیار عالی داره و امروز شاید افتتاحش هستیم. بسیار مارکت از اینه غذا برده دیگه. مدرن‌ترین مارکت در سطح افغانستان یک کمپلکس معیاری است که خیلی سهولت‌های کی داره دیگر مارکت ها نداره. دا یادونه وړ ده چې د کابل ښار په بیلابېلو سیمو کې په وروستیو کلونو کې لوی سوداګریز مارکیټونه، هوټلونه او نورې د پرمختللو اسانتیاو لرونکي ودانۍ جوړې شوې دي چې د ښار په ښکلا او سمسورتیا یې مثبت اغېز کړی دی.